په دې ویډیو کې د انګلیسي ژبې یوه مهمې او ضروري برخې په اړه خبرې کوو چې هغه ضمیرونه دي چې د انګلیسي په ژبه کې بیخي زیات اړین او ضروري دي. راځو د اصل درس په لور. اوس تاسو څخه دا هیله کوم که چېرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو سره لایک او د نورو دوستانو سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. خوږو دوستانو، په انګلیسي ژبه کې زیات شمیر ضمیرونه موجود دي، یعنی ضمیرونه په څو برخو ویشل کیږي او زیاتې برخې تقریبا 10 او 11 برخې لري ضمیرونه، چې د هغې له جملې څخه به موږ او تاسو نن په یوه برخه ضمیرونو باندې کوم چې بیخي زیات استعمالیږي او بیخي تاسو زیات ورسره مخامخ کیږئ د هغې په اړه خبرې وکړو چې هغه دي سبجیکټ پروناونس یا فاعلي ضمیرونه. نو د دې په اړه به انشاءالله په دې ویډیو کې په بشپړ ډول خبرې کوو. سبجیکټ پروناونس چې دي دغه لکه څه ډول چې د نوم څخه معلومیږي، سبجیکټ فاعل ته ویل کیږي او پروناونس ضمیرونو ته ویل کیږي. نو دا فاعلي ضمیرونه دي، یعنی د فاعل لپاره استعمالیږي، او که چېرته موږ په ساده پښتو تعریف کړو د هغه ضمیرونه دي چې د کار کوونکي لپاره استعمالول کیږي په انګلیسي ژبه کې، چې عبارت دي له I, we, you, they, he, she, it. نو دا یو څو ضمیرونه دي چې دغه ته په انګلیسي ژبه کې سبجیکټ پروناونس ویل کیږي، یعنې دا هغه ضمیرونه دي چې د فاعل د نوم د تکرار مخه نیسي. نو د دغه هر یو په اړه به ځان له غږیږو او ځان به تشریحوو سره د مثالونو. خو مخکې له دې څخه تاسو یو څو مهمو او ضروري نکتو ته فکر وکړئ تر څو هغه وروسته کوم درس چې موږ تشریحوو په هغې کې تاسو ته کوم مشکل پیدا نه شي. ګرانو ملګرو، تاسو به ډېر ځایه لیدلی وي چې له دغه ضمیرونو څخه وروسته یا ام راغلی وي یا آر راغلی وي او یا ایز راغلی وي چې دغه ته ټو بي ورب ویل کیږي. په بعضې وختونو بیا د دوی سره دغه ټو بي ورب چې ما درته وښودل ام، ایز او آر دغه نه وي راغلي. نو راځو دې خبرې ته اشاره کوو چې کوم وخت کې موږ او تاسو د دوی سره باید دغه ټو بي ورب استعمال کړو، ورسره وکاروو، او کوم وخت کې باید ورسره ونه کاروو. ګرانو ملګرو، ټو بي ورب چې دي یعنی ایس آر ام دغه ضمیرونو سره هغه وخت کارول کیږي کوم وخت کې چې موږ دغه ضمیرونه د سټیټ لپاره یا د حالت لپاره استعمالوو، یعنی د ورب او اکشن لپاره وخت کې نه وي استعمال شوي، یوازې د سټیټ او د حالت لپاره استعمال شوي وي. سټیټ او حالت څه ته ویل کیږي؟ لکه زه وایم چې زه ناروغ یم، زه په کور کې، او اکشن ورب بیا دې ته ویل کیږي لکه زه چې ووایم چې زه ډوډۍ خورم او یا زه اوبه څښم، چې د څښل او د خوړل چې دي دغه ځای کې دا فعلونه دي چې په دې باندې تاسو پوهیږئ. نو کوم وخت کې چې د سټیټ او د حالت لپاره موږ او تاسو د ضمیرونه استعمالوو په هغه وخت کې بیا د دوی سره سبجیکټ او البته ټو بي ورب راځي، ټو بي ورب سره استعمالول کیږي. او کوم وخت کې چې د ورب او اکشن لپاره استعمالوو په هغه وخت کې بیا د دوی سره یوازې د پریزنټ کنټینیوس ټینس څخه ما سیوا په نورو ځایونو کې د دوی سره ټو بي ورب نه راځي. تاسو ته په مثالونو کې واضح شي. ګران دوستانو، اوس تاسو راځئ دغه ټو بي ورب د کومو ضمیرونو لپاره کوم ټو بي ورب موږ تاسو باید استعمال کړو. دې ته وګورئ. تاسو اول ام چې دی دا خو د آی لپاره استعمالول کیږي، فقط د آی لپاره، او دوهم آر چې دی آر دغه بیا د وی یو دی د دغه لپاره استعمالول کیږي، او دریم چې دی ایز دی، ایز چې دی هغه د هی شي ایټ لپاره استعمالول کیږي. اوس تاسو دغه ضمیرونو معنا ته هم پام وکړئ. له هغې وروسته بیا په دوی باندې مثالونه او د دوی استعمال طریقه زده کوو. معنا چې دا آی خو زه ته ویل کیږي، آی منه زه، وی منه مونږ، او یو منه ته یا تاسو، د دواړو لپاره استعمالول کیږي. دی چې دی هغه د دوی لپاره استعمالول کیږي، دی منه دوی، او همدا ډول هی چې دی هغه د هغه لپاره استعمالول کیږي، دا یو سړی یا هغه یو سړی، او شي چې دی هغه بیا د مؤنث لپاره استعمالول کیږي، دو یوه ښځه، او ایټ چې دی هغه بیا د بېروحه شي لپاره استعمالول. تاسو د دغه هر یو مثال ته ګورئ چې په اسانۍ کومه خبره چې موږ تاسو وکړې هغه ټوله درته پکې عملي کوو. لومړی راځو آی ته. آی تاسو ګورئ لکه مثال I am a teacher. I am a teacher.
زه یو معلم یم یا زه یو استاد یم. دغه ځای کې د آی سره ام راغلی دی. ولې ام ورسره راغلی دی؟ ټو بي ورب ولې ورسره استعمال شوی دی؟ له دې وجې چې ما مخکې درته خبره وکړه چې دغه ځای کې کوم ځای کې چې د سټیټ لپاره موږ او تاسو دغه سبجیکټ استعمالوو بیا په هغه ځای کې ټو بي ورب سم ورسره استعمالوو. دغه ځای کې ټیچر چې دی هغه کوم عمل نه دی، کوم کار نه دی، نو په همدې خاطر دلته د آی سره ام استعمال شوی دی. او هغه مثال چې ټو بي ورب ورسره نه استعمالول کېږي لکه I can swim. I can swim. زه لامبو وهلی شم. I can swim. زه لامبو وهلی شم. دغه ځای کې اوس تاسو وګورئ چې له آی څخه وروسته فعل دی چې هغه سویم دی. نو معلومه شوه چې دغه جمله د سټیټ لپاره نه، د حالت لپاره نه، بلکې د اکشن او یا د ورب لپاره استعمال شوه. دغه ځای کې موږ تاسو نشو کولی چې د آی لپاره او یا د بل کوم سبجیکټ لپاره موږ تاسو ټو بي ورب استعمال کړو لکه دلته چې نه دی استعمال شوی. او بل مثال تاسو ګورئ I am writing a letter. I am writing a letter. زه یو خط لیکم. دغه ځای کې که تاسو فکر ورته وکړئ، پام ورته وکړئ، جمله چې ده هغه د ورب لپاره استعمال شو، ورب لپاره راغلی ده او خپل اکشن هم راغلی دی، خو بیا هم دلته ټو بي ورب استعمال شوی ده. ولې؟ نو هغه چې ما مخکې درته وویل چې کوم واقع کنټینیوس زمانه استعمال شوي وي، نو هغه ځای کې یوازې د فعل لپاره موږ تاسو ټو بي د سبجیکټ لپاره موږ تاسو بیا ټو بي ورب استعمالولی شو. شاید ډېرو کمو ځایونو کې استعمال شي، خو هغه بیخي کم ځایونه دي. نور موږ تاسو د فعل لپاره ټو بي ورب یعنې موږ تاسو نشو استعمالولی، یوازې د سټیټ او حالت لپاره به استعمالوو. بل سبجیکټ پروناون چې دی هغه وي دی. د وي مثال ته ګورئ We are friends. We are friends. مونږ ملګري یو سره. We are friends. مونږ سره ملګري یو. دغه ځای کې بیا د له وي څخه وروسته آر راغلی دی چې هغه ټو بي ورب دی، له دې وجې چې دلته جمله چې د هغه د سټیټ لپاره استعمال شوې ده. مونږ ملګري یو، دلته کوم یو فعل او کار نه ده ترسره شوی، بلکې مونږ یوازې سره ملګري یو. زما په فکر چې د ټو بي ورب د استعمال او نه استعمال لپاره که چې تاسو یوازې د آی جمله په سم په غور سره وګورئ، د آی مثال ته نو تاسو به تر ټولو باندې پوه شئ. راځو د نورو مثالونو ته. یو د یو مثال ګورئ You run every morning. You run every morning. تاسو هر سهار منډه وهئ. دغه ځای کې دوستانو یو چې دی هغه د چا لپاره د څه معنی لري؟ د تاسو معنی ورکوي او د ته معنی هم ورکوي. یا ته یو نفر هر سهار منډه وهې. لکه څه ډول چې ما مخکې خبره درته وکړه چې دا سبجیکټ پروناونس دي، فاعلي ضمیرونه دي، نو دلته خپله ورڅخه معلومیږي چې کوم وخت یو څوک منډه وهي او تېښته کوي هغه خپله یو فاعل دی که نه. نو د له همدې وجې دلته یو هم استعمال شو چې هغه سبجیکټ پروناون دی، د فاعل ضمیر دی. راځو بل مثال ته چې په دې باندې دی They called me. They called me. دوی ما ته زنګ کړی و. They called me. دوی ما ته زنګ کړی و. دغه ځای کې دې راغلی دی او دې چې دی هغه سبجیکټ پروناون دی، ځکه چې کوم وخت یو څوک زنګ کوي نو خپله هغه فاعل دی، زنګ کوونکی دی. نو په همدې خاطر د هغې لپاره ما دلته دې استعمال کړ چې دوی خپله یو فاعلین دي او زنګ کوونکي یعنې کار کوونکي دي، فاعلین دي. They called me. دوی ما ته زنګ کړی و. بل مثال He ran fast. He ran fast. دی تیزه تېښته کوي. He ran fast. دی تیزه تېښته کوي. هی چې دی یو فاعلي ضمیر دی، ځکه یو څوک تیزه تېښته کوي نو هغه خپله فاعل دی. بل مثال She study every day. She study every day. دو هره ورځ مطالعه کوي. She study every day. دو هره ورځ مطالعه کوي. او It is a nice book. It is a nice book. هغه یو ښایسته کتاب دی. It is a nice book. هغه یو ښایسته کتاب دی. څنګه دوستانو دا خو ډېر مشکل نه و. انشاءالله زه پوهېږم، زه مطمئن یم چې تاسو به پرې پوه شوي وئ او زه به ورڅخه زده کړي وي. ویډیو به نور نه اوږده و، ویډیو بیا هم راڅخه لږ څه نه څه اوږده شوه او هغه نور کوم ضمیرونه چې دي هغه به په نورو ویډیوګانو کې بیا تشریحوو. تاسو هم زموږ سره په جریان کې اوسئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. بیا چې تاسو خدمت ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.